بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې ویډیو کې په سوشل اکټیویټي باندې خبرې کوو. په دې باندې کې کاږم په دې ځای کې موږ نه کوم سرټیفیکیټونه یا کومې پروژې چې موږ ترسره کړي یا کوم جایزې یا اواډونه چې موږ ترلاسه کړي په دې برخه کې اضافه کوو. لومړی راځو د اټ بټنه باندې کېکاږو. دلته اوس موږ ته څو اپشنونه راکوي. که چېرته موږ کومه پروژه ترسره کړې او د هغې پروژې اسنادونه موږ سره وي هغې دلته اضافه کوو. که چېرته موږ کوم سرټیفیکیټ ترلاسه کړی هغه هم دلته پورته کوو. او که همدارنګه که چېرته موږ کوم سکالرشپ ګټلی وي کوم وخت کې نو هغه په دې ځایونه کې اضافه کولی شو. خو راځم زه لومړی د اوارډ نه په دې ځای کې لومړی لیکو چې دا سرټیفیکیټ دی یا څه شی دی. زه ورته لیکم اوارډ. تاریخ چې په کوم تاریخ تاسو ته درکړل شوی دی همغه تاریخ یې دلته انتخاب کړئ. په سرټیفیکیټ کې وګورئ چې په کوم تاریخ دی. مارچ 2004 د چا د خوا نه درکړلی شوی دی هغه اداره چې د هغې نوم ولیکئ. دې ځای کې هم اوارډ ولیکئ ځکه اوارډ دی. دلته دا ډاکومنټ یې اټچ کړئ. دا اوارډ چې تاسو ته د څه ته خاطر درکړل شوی دی د همغې ډسکرپشن یې دلته ولیکئ او د دې نه وروسته د سیف بټنه کېکاږئ. دلته که چېرته اوس تاسو نور سرټیفیکیټونه هم لرئ د اډ بټنه کېکاږئ او سرټیفیکیټ باندې انتخاب کوئ. بیا یې هم نوم دلته وټاکئ. مثلا سرټیفیکیټ آف اچیومنټ زه ټاکم. تاریخ یې ولیکئ چې په کوم تاریخ دا تاسو اخیستی. د چا د کومې موسسې د خوا نه یا د کوم ارګان له خوا نه چې تاسو ته دا درکړل شوی دی همغه ارګان پکې ولیکئ. دې ځای کې هم سرټیفیکیټ آف دلته هم سرټیفیکیټ مو اټچ کړئ او دې ځای کې هم واضح کړئ چې دغه تاسو ته ولې درکړل شوی دی او بیا د سیف بټنه کې په همدې شکل که تاسو سره کوم بل سرټیفیکیټ وي هغه هم پورته کړئ. نوم یې ولیکئ، تاریخ یې ولیکئ. اداره یې ولیکئ چې کومې ادارې د خوا نه درکړل شوی دی او د سند نوم ولیکئ او اټچ یې کړئ. او دې ځای کې هم ډسکرپشن ولیکئ. د سیف بټنه کېکاږئ. وروسته که چېرته تاسو کوم زیاتره ملګرو زموږ مثلا ماستري په خارج کې کړې ده یعنې سکالرشپ د لارې نه تللي د هغې معلومات دلته اضافه کړئ یا که نورې پروژې ترلاسه کړي هغه کولی شي چې په دې ځای کې اضافه کړي. اوس د دې نه وروسته که تاسو چېرته ټیر کار کړی وي نو هغه دلته پورته کوئ. تاسو دغه زه سره میاشت لیکم او پکې لیکم او د سیف ډسکرپشن کې لیکم چې څه وظیفه مې ترسره کړې وه او د سیف بټنه کېکاږم. زموږ دا برخه هم مکمله شوله. نو لومړنۍ برخه چې دې کې تقریبا ټیپونه یې درلودل دا تکمیل شول. د دې نه وروسته زموږ د اپلای برخه راځي. اپلای لپاره مخکې د دې نه چې موږ اپلای بټنه باندې کلیک کوو باید موږ سره ځینې اسنادونه موجود وي چې د هغې د جملې څخه 2 دانې ریکمنډیشن لیټرونه باید موږ سره موجود وي. هغه چا چې موږ ته دا ریکمنډیشن لیټرونه راکړي د هغې د تلیفون شمیره او د ایمیل ادرس او
رتبه او نوم او تخلص مکمل باید موږ سره موجود وي او د دې ترڅنګ هغه کوم انټنټ لیټر چې دی غواړي د ماسترۍ دپاره او یا هم د دکتورا دپاره چې څوک اپلای کوي هغې کولی شي چې مخکې نه یې ولیکي او د ورډ په فایل کې ثبت کړي او بیا همغه ځینې په اسانۍ سره کاپي کړي او پیسټ یې کړي د لیسانس محصلینو لپاره ما دلته ځینې ملګرو نه پوښتنه وکړله چې د هغې د انټنټ لیټر لپاره باید څه شی وکړي اوس ځینې ملګري نه چې د لیسانس لپاره یې اپلای کړې وه وایي هغه دومره مهمه نه ده هغې کې کولی شي چې تاسو که نور هېڅ شی هم نشي لیکلی یوازې 15 نقطې کېدی چې هغه 15 هغه کوم څومره ورډونه چې تاسو ته درکړي دي د هغې په ځای باندې تاسو ورته نقطې کېدی ځکه هغه وایي دومره د لیسانس لپاره ډېر مهمه نه ده خو که تاسو یو شی ورته ولیکئ بهتره ده مثلا ولې غواړئ چې تاسو دغې سکالرشپ ته اپلای وکئ او کوم پونځي چې تاسو انتخابوئ هغې دپاره یو څه وضاحت ورکړئ چې مثلا زه دغه برخه کې ښه یم او دغې برخې سره علاقه لرم په مکتب کې مې په دغه مضامونو کې ښې نمرې وړي دي او زموږ ملک کې هم په دغه برخه کې زیات ضرورت لري نو زه غواړم چې خپل دغه لوړ زده کړې په دغه برخه کې وکړم دغسې یو شی ورته برابر کوي او انګلیسي ته یې وژباړئ او پکې اضافه کوي نو راځم چې کله دا برخې مکمل شولې یو دفعه تاسو ټول چک کوئ چې کوم ځای کې غلطي نه وي ځکه د دې نه وروسته بیا تاسو د دې حق نه لرئ چې هغې کې ایډیټ وکړئ نو راځم د هوم مینو ته د اپلای دپاره راځم د هوم پیج ته چې کله دلته راغلم دلته ماته څو سکالرشپونه راکوي نو زه اوس غواړم د ماسترۍ دپاره اپلای وکړم په دې ماسترۍ باندې کېکاږم دلته 2 سکالرشپونه دي یو ګریجویټ سکالرشپ دی دا جنرال دی او یو دغه بل سکالرشپ د مختلف نور سکالرشپونه هم دي خو تاسو یوازې په دغه برخه باندې چې دغه سکالرشپ د لندني سکالرشپ فکر کوم دا د آرټس سکالرشپ د ځینې خاص محدود فاکولټو نه فارغین دي ته اپلای کولی شي خو تاسو په دغې برخه کې د ګریجویټ سکالرشپ پروګرام باندې کلیک کوئ او اپلای ووهئ ښه د دې نه وروسته تاسو ته یو پوښتنه کوي دا خو ما انګلیسي ته اړولی ده چې کله ترکي کې د دې هدف دا ده چې کله تاسو دغه پروګرام خلاص کړئ تاسو بیرته څه شی کوئ نو چې کله هغه ترکي کې راواړئ نو هغې لیکي چې زه به کار کوم ځکه دا ګوګل نه مستقیما انګلیسي ته راوښته ده نو ځکه ترجمه خرابه شوې ده نو تاسو یوازې د دغې ادر او د دې I did not do anything د دې په ځای نور چې هر یو انتخاب کوي مشکل نشته ځکه دا داسې ښه نه دي که نه چې زه هېڅ هم نه کوم یا ادر معلوم نه ده خو د دې په ځای ووایي چې زه کار به وکړم او یا به په های لیول کې به ټرینر شم او نور هم تاسو انتخابولی شئ نو زه به دغه انتخاب کوم د دې نه وروسته د سیف بټنه کېکاږم دلته د اکسپټ بټنه کېکاږئ په اپلیکیشن کنډیشن برخه کې راشئ لومړی دغه د ټیک مارک بټنه دغه ځای ټیک مارک کوئ او بیا د سیف بټنه کېکاږئ په دوهم قدم کې پریفرنس مینو د پریفرنس مینو کې تاسو نه د انتخاب غواړئ چې کوم پوهنتونونه تاسو باید انتخاب کړئ تاسو 12 انتخاب کولی شئ خو لومړنی انتخاب مو چې دی مهم دی یعنی کوم لومړنی انتخاب چې کوئ هغه ډېر مهم دی یو خبره باید زه یادونه وکړم چې کله د دنیا د هر کونج نه چې کله ثبت نام کېږي خلکو ته د ځینې مشهور ښارونه معلوم دي د نور ښارونه ورته نه دي معلوم لکه استانبول انقره ازمیر اسکشهر انتالیا دا مشهور ښارونه دي نو زیاتره خلک دغه ښارونه انتخابوي نو په دې اساس باندې چانس ډېر زیات کم دی نو تاسو کوشش وکړئ تقریبا 4 اتیا ښارونه دي پوهنتونونه پسې سرچ وکړئ او داسې لرې ولایتي پوهنتونونه انتخاب کړئ نو په هغه کې مو چانس زیات دی په هر حال راځو د اډ بټنې ته چې اډ بټن ووهئ نو تاسو کې دلته ستاسو د ایجوکیشن بیکګراوند په اساس باندې دلته تاسو ته لیست درکوي چې په دغه برخو کې تاسو کولی شئ چې اپلای وکړئ
نو دلته که چیرته مثلا ځینې ملګرو ته د هغې د خوښې لیست نه راځي نو هغې د کوشش وکړي چې هغه کومې فاکولټۍ نه دی فارغ دی هغې نوم دی بدل کړي چې کومه فاکولټه غواړي د همغې نوم دی ولیکي بیا ورته دا امکان دی ولري چې د هغې د خوښې فاکولټۍ دلته راشي. نو په لومړی قدم کې دغه په دې ځای کې موږ ته تقریبا زیات چانسونه شته دي چې زه انتخاب یې وکړم. یو انتخاب اوس د بورسا تقریبا استانبول ته نږدې ښار دی. لومړی به زه دا انتخاب کوم. د سیف بټنه کېکاږم. یو انتخاب وشو. په دې ځای کې ګورئ یو انتخاب وشو. په دوهم بل انتخاب لپاره بیا د اډ بټنه کېکاږئ او د هم هر بل ډپارټمنټ کې هم کولی شئ تاسو هغه انتخاب کوئ. نو زه بیا راځم فیلډ کرافټ ته. دا د په د سلجوق پوهنتون چې په قونیه ښار کې ده دا انتخاب ومو. دلته تاسو ته که چېرته په دغه بټنه باندې کلیک کوئ نو تاسو ته معلومات هم درکوي چې آیا دې کې انګلیسي شته او که نشته ده یا په ترکي باندې ده یا په کومه. نه دا په ترکي ژبه باندې ده. نه د سیف بټنه زه بیا کېکاږم. دوه انتخابه وشول. راځم دریم انتخاب ته. همداسې بیا د اډ بټنه کېکاږم او فیلډ کرافټ ته راځم او په دې ځای کې هم دغه پوهنتون انتخابوم. درې انتخابه تر سره شول. بیا هم راځم بل انتخاب کوم. تر 12 پورې تاسو انتخاب کولی شئ. مختلف ډپارټمنټونه هم انتخابولی شئ تاسو. چې کله ستاسو انتخابونه مکمل شول نو بیا د دغه ځای ټیک مارک کوئ او د سیف بټنه کېکاږئ. د دې نه وروسته د انټنټ لیټر برخه ده. په دې باندې چې کلیک کوئ په دې ځای کې تاسو ته ځینې سوالونه درکوي چې د هغې سوالونو ته باید ځوابونه ورکړئ. دا د لیسانس لپاره ځینې لږ ذره فرق لري. لیسانس لپاره یوازې یو فکر کوم یو سوال یا هغه یو سوال ته ځواب ورکول کېږي بس خلاص. نو دا باید مخکې نه تاسو لیکلي وي ځکه وخت کم وي. د هر یو ساعت د هر یو پوښتنې لپاره ډېر کم وخت وي. نو هغه کولی شي چې تاسو مخکې نه د ورډ فایل کې ولیکئ او بیا دلته راواچوئ. کله مو چې د انټنټ لیټر برخې ټولو سوالونو ته ځواب ورکړو نو په هغې نه وروسته د سیف بټنه کېکاږئ. چې د سیف بټن هم کېکاږله دې ځای کې تاسو نه د انټرویو ځای غواړي چې آیا تاسو په کوم مملکت کې غواړئ انټرویو ورکئ. نو افغانستان ورته انتخاب کوئ او تاسو ته چې هر یو ښار بلخ، هرات، کابل هر یو چې درته نږدې وي همغه ښار انتخاب کوئ. بیا د سیف بټنه کېکاږئ. د دې نه وروسته راځو د ریفرنس انفارمیشن. ریفرنس انفارمیشن یعنې د ریکمنډیشن لیټرونه چې تاسو د چا نه اخیستي دي د هغې نومونه دلته اضافه کړئ. لومړی اډ ووهئ. د اډ نه وروسته راشئ چا چې تاسو ته ریکمنډیشن لیټر درکړی د هغې نوم ولیکئ. بیا یې تخلص ولیکئ. بیا د تلیفون شمیره، همدارنګه د ایمیل ادرس یې په کوم ځای کې چې کار کوي او څه وظیفه لري هغه ولیکئ. بیا په دې ځای کې هغه کوم ریکمنډیشن لیټر چې دی هغه اپلوډ کئ. بیا د دې نه وروسته د سیف بټنه کېکاږئ. د دې نه وروسته تاسو خپل دوهم ریکمنډیشن هم اپلوډ کئ. په دې ځای کې نوم ولیکئ. او همدارنګه تخلص یې ولیکئ.
تخلص یې ولیکئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ او همدارنګه ایمیل ادرس، البته هغه د هغه چا ایمیل ادرس چې تاسو ترې نه ریکمنډیشن لیټر اخیستی، په کوم ځای کې کار کوي، څه وظیفه لري او ریفرنس لیټر یې دلته اپلوډ کړئ. دا مو چې اپلوډ که دا کېکاږئ پکړه، بیا د سیف بټنه کېکاږئ. دا برخه هم خلاصه شوله. په دې ځای کې د دې نه وروسته د جینټس کلرشپ ته راشئ. نو تاسو کوشش وکئ چې دې کې تاسو نو انتخاب کئ، ځکه ځینې ملګرو تیر کال یس انتخاب کړی و، یا هغه وخت کې جدا دې ته اپلای کېدله، نو هغې ته یې اپلای کړې وه، نو بیا نتیجه یې منفي راغله. دا هم سیف کړئ. چې کله سیف مو کېکاږه، یو دفعه دا ټول معلومات خپل چک کړئ چې صحیح مو داخل کړي دي او که نه دي داخل کړي. بیا راشئ د سمري آف اپلیکیشن ته. سمري اپلیکیشن ته چې راغلی، لومړی دغه تاسو ته دا خپله سمري په دې ځای کې درښیي، ویې ګورئ. بعد د هغې نه وروسته د دې نه وروسته بیا تاسو راشئ دغه بټنه دغه ټک مارک کوئ او د دې نه وروسته یو بسم الله ورسره ووایئ او سبمیټ یې کړئ. نو اپلیکیشن خلاص شو. تاسو کولی شئ چې دغې بټنه باندې کلیک کړئ، دغه خپل فورم هم را ډاونلوډ کړئ. خدای دې وکړي چې دغه ویډیوګانې یو څه اندازه تاسو سره کومک وکولی شي او تاسو ته مفیدې واقع شوي وي او وکولی شئ چې تاسو خپله ځان ته په خپله ثبت نام وکړئ. نو تاسو ټولو ته د کامیابۍ هیله لرم. بریالي اوسئ، کامیاب اوسئ. بیا هم هغه ورونه چې په کوم ځای کې مشکل لري، کولی شئ تاسو کمنټ وکړئ یا ماته مسیج وکړئ یا په واټساپ کې یا همدې صفحې نه مسیج وکړئ. چې کله مې انشاءالله لاس وزګارېږي تاسو ته ځواب در کوم. تاسو ټول ته بیا هم کامیابي غواړم، په الله مو سپارم او تر هغه پورې چې دغه نتیجه اعلانېږي، بیا به چې کله نتیجه اعلانه شوله نو زه به تاسو ته خبر درکړم. خو مخکې د نتیجې د اعلانولو نه یو دوی تاسو چې د چا نه ریفرنس لیټر اخیستی، دوی ته یو ایمیل لیږي. نو په هغه وخت کې به هم زه انشاءالله تاسو ته د همدې ځای نه خبر درکړم چې چا نه مو دغه ریفرنس لیټر اخیستی، هغې ته ووایي چې خپل ایمیلونه بیا چک کړي او تاسو کنفرم کړي چې ستاسو د کامیابۍ چانس لا هم زیات شي. نور مو په الله سپارم. خوشحاله اوسئ او ښه وختونه ولرئ.